انځوریز مزل له پوهاوي څخه د انځوریز مزل خپرونې ته ښه راغلاست. خونکار، لیکوال نصیراحمد احمدي، وړاندې کوونکی وحید مومند. دا خونکار ناول اتمه یا وروستۍ برخه. ښځې سترګې رڼې کړې، پاڼې وې، تر پاڼو پورته سپینه ګرده سپوږمۍ ولاړه وه. په سر کې نرۍ څړیکه تېره شوه، کیڼ لاس یې پر ځمکه ولګاوه. لوټې وې، په زړه یې ویره ننوته. فکر په مخه کړه، ورې وویل زه چېرته یم؟ کوم ځواب یې وانه ورېد. پر ښي لاس یې زور راوست، لاس یې پوست ولګېد. ورې یې وکتل، لاس یې د یو بني ادم پر لوڅه ببره سینه پروت و. خوله یې وازه کړه، د چغې غږ راووت. خرهاری یې شو، کیڼ بغور یې لوند ورته وایسېد. ورو یې پورته وکتل، پر تندي یې د یو بني ادم لومړو ویښتو ډکه زنه ایښې وه. یو دم کېناسته، د سپوږمۍ رڼا د سړي پر لوڅو سپینو سترګو لګېدله. ښځې څو ځله خوله وازه کړه، غږ ترې راونوت. دومره پوهېده چې ځان یې رېږدي. د مڼو د ونو له تورو څانګو څخه د لاسي بتۍ رڼا ښکاره شوه. یو غږ یې واورېد، غوټۍ. ښځه د تاک پاڼو ته ور وښویېده، رڼا د ونو تر څانګو راووته، پر مخامخ دیوال ولګېده، یو دم ورکه شوه. ښځې خپلو پښو ته وکتل، پایڅې یې لړزېدلې. د لاسي بتۍ رڼا د باغ په کونج کې ګرځېدله. ښځه ورو پر سینه وښویېده، لاس یې د یو اطاق په تنه پورې ونیو. په زحمت ولاړه شوه. زانګې وانګې د باغ د ورخوا ته حرکت وکړ. د کلا په منځ کې لویې دروازې ته ور وګرځېده. کلف ور ولوېدلی و. خولې چغې ته جوړه کړه، ساه یې په سینه کې سر راټوله شوه. له مرۍ نه یې یوازې خرهاری راووت. د بتۍ رڼا د کلا په دیوال کې له پرې شوې دروازې څخه راووته. د سنځلې پر زړېدلو څانګو ولګېده. څانګو اوږده سیوري پیدا کړل، رڼا بیرته ورکه شوه. ښځه دالان ته ننوته، د پیازو چاړه یې پر ټټر پورې ونیوله، ټیکری یې پرې خور کړ. کوټې ته لاړه، څراغ ته یې ورپو کړل، د وره شاته غلې کېناسته. چوپتیا وه، کله کله به سا ته نږدې یوې چونګښې کړوړ کړل. نور هېڅ هم نه اورېدل کېدل. شیبه وروسته د یو بني ادم د بوټونو ټکا واورېدل شوه. د بتۍ رڼا له ورسۍ نه کوټې ته ور ولوېده. رڼا پر یو عکس ولګېده، ملک عطاالدین شاخ بریتونه نیولي ول. د کوټې د دروازې کړپ شو. د ښځې زړه د پښو تر پوندو منډه کړه. په کوټه کې یو نارینه غږ واورېدل شو، غوټۍ. غوټۍ په بیړه ولاړه شوه، په لاس کې یې نیولې چاړو پورته کړه. یو چا اخ کړل، بتۍ یې له لاسه ولوېده، له دروازې سره ولګېد، درب شو، په غول یې ولوېد. ښځې منډه واخیسته، کیڼه پښه یې د دروازې تر لیخه کې وویسته، خو تر ښۍ پښې د یو بني ادم ګوتې تاو شوې. د کوټې خواته په زوره کش شوه، د لرګي پر صندوق ورغله. ځنګنونه یې پر صندوق ولګېدل، شا پر تخته پرېوته. بتۍ وخوځېده، له ځمکې پورته شوه. د ښځې پر مخ سپینه رڼا ولګېده. د هغې یوه خوا مخ په وینو سور و. وړې وړې لوټې په وینو کې نښتې وې. د سړي زګیروی شو، اورلګیت ولګېد. د حمید په غټو سترګو کې د اورلګیت د دانې لمبه ښکارېدله. بله دانه لاټین ته ورنږدې شوه. کوټه ژېړه رڼا ونیوله. حمید خپل مټ ته لاس وروړ. د پیازو چاړو پکې بنده وه. چاړو یې له لاستې ونیوله، کش یې کړه. سرې وینې باد شوې. ښځه په پښو ودرېده. د کوټې دروازې ته یې منډه ور واخیسته. د سړي پښه ور وغځېده. د ښځې له زنګانه سره ولګېده، پړ مخې پرېوته. څڼې یې په شدت شاته کش شوې. سترګو ته یې د حمید سرې سترګې ودرېدې. د سړي له خولې لاړې باد شوې. د ښځې ژامې ته یې سوک ورکړ. ښځه پر اړخ ړنګه شوه. حمید پردې ته لاس ور وغځاوه، کش یې کړه. پرده له میخونو سره یو ځای لاندې راولوېده. سړي ترې تراړ وویسته.
ترمټې تاو کړ، کلکه غوټه یې ور واچوله. حمید ښځې ته وکتل، په خاورو سپېره وه، سر یې دیوال ته کوږ و. په راوتلو رډو سترګو یې ده ته کتل. حمید په ملنډو وویل: جانکو دې ولید؟ ښځه له حرکته لوېدلې وه. دا سړي لاندنۍ شونډه وځړېده، سپین غاښونه یې ښکاره شول. ښځه یې تر ویښتو ونیوله. د هغې سر پورته شو، سترګو ته یې د چت تور لرګي ودرېدل. سړي په لوړ غږ وخندل. له خولې یې باد شوې لاړې د ښځې پر سپینه غاړه ولګېدې. سړی یودم غلی شو. په ملنډو یې وویل: زه څه ملامت یم؟ دی په خپله کم عقل و. ما ستا د خولې د راوتلې ځګونو د پاکولو لپاره ټوټه پسې غوښته. ورسۍ ته مې وکتل، جانکو د سا تر څنګ ولاړو، له پایڅو یې خړې اوبه څڅېدې. د په لاس کې نیولې زرینې خولۍ ته کتل. حمید غلی شو. یودم یې وخندل. سنګ یې بدل کړ. دا صدرې له جبې یې ګڼې کونجیانې راوویستې. دا لرګي صندوق یې خلاص کړ. پر غول یې څو کاغذونه کېښودل. وروسته یې یودم وخندل. دا وینې؟ ښځې په حیرانۍ ور وکتل. دا سړي په لاس کې یو کوچنی تبر ښکارېده. سړي تبر لاټین ته ور نږدې کړ. ورو یې وویل: ورته وګوره، د جانکو غاړه مې په همدې تبر پرې کړه. دی ساده سړی و، له خولۍ نه یې خټې پاکولې. زه هم د شا له خوا غلی ورغلم، تبر مې د هغه پر غاړه ور ټیټ کړ. دا ښځې خرهاری شو. سړی پرته له دې چې هغې ته وګوري، په خندا یې وویل: دې تبر د ډېرو غړۍ خوړلې دي، ته ورته وګوره، خوله یې سره ده. په دغو وچو وینو کې دی د مور د غاړې وینه هم ګډه شوې ده. دا ښځې خرهاری ډېر شو. یودم یې ټوپ کړل، پر سړي ور پرېوت. دا دواړو لاسونو تېرونو کاڼې د هغه په مخ ته ور برابر شول. سړي تر ستونې ونیوله، پورته شو. د ښځې ژامې ته یې سوک ورکړ. د هغې له خولې وینو داره وکړه. څو څاڅکي د څراغ پر ښیښه وبهېدل. ښځه یوې خوا ته ړنګه شوه. په لنډ وخت کې د هغې له خولې نه راوتلې وینې یو لویشت غولی سور کړ. د ښځې راوتلی ټټر په تیزۍ کښته پورته کېده. سړی ولاړ شو. د ښځې ګېډې ته یې درنه لغته ورکړه. ښځې وټوخل، تاو راتاو شوه، بېرته بې حرکته پرېوته. سړي چیغه کړه: ستا پلار هم ما وواژه. د سپي زوی ته سلامت 2 ساعته ماتلوم. کله چې د غوثو له کور راووت، په خوړ کې مې د تبر وار پرې وکړ. شپه وه، تبر سم ځای ونه لګېد. د منډه واخیسته، په تیاره کې رانه ورک شو. خو وروسته مې پیدا کړ، په همدې تبر مې پر غاړه وواهه. سړی غلی شو. یودم یې شونډې ویړې کړې. ښځې ته یې وکتل. په ملنډو یې وویل: خو ودې نه پوښتل چې ولې؟ ښځې تیزه ساه وهله. دا سړي تندی تریو شو. چیغه یې کړه: پلار ته مې د مرکه ور ولېږله، ته مې ورنه وغوښتې. خو ده غاړې کولې، ویلې چې ملک سړی یم، څنګه خپله لور یو موټروان ته ورکم. سړی غلی شو. ښځې ته یې وکتل. هماغسې تیزه تیزه ساه یې وهله. سړي وخندل. په ملنډه یې وویل: پوهېږې چې ته مې ولې کولې؟ ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. دا سړي تندی تریو شو. په خوشکه یې وویل: زه ستا پر خیرن مخ نه وم مین. خبره دا تو 20 جربو ځمکې باغ کلا او ګاڼه وه. ستا پلار نه خپل درلود او نه هم تربور، له غوثو هم میراث و. نو دا جایداد ما د ځان لپاره تیاره ګوله ګڼله. بس ملک باید مړ شوی وای. ما همدا کار وکړ، خو ګوډ غوثو په سټ کې راشین شو. هیڅ مې نه ورته ویلي، هسې یې راسره بدي شوه. که ګوډ په کلا کې نه وای اړولي، مور دې په خپله راضي کېده چې تا زما په نامه کړې. پر هغې خواس یم ګران وم، ترور مې وه. غوثو یې د خپل خاوند قاتل ګاڼه. ته ووایه، له ما پرته به یې بل چا باور کاوه؟ ها؟ ښځې توشکې ژی د خپل ښي لاس په مټ کې ټینګه کړه. سړي خبره پسې وغځوله. پوهېدم چې غوثو په جومات کې دی. ګوډ به ماخوستن له لمانځه وروسته کلا ته راته.
تر هغو به دروازه خلاصه وه. زه هم د ماښام په تته رڼا کې کلا ته ورننوتم. په دالان کې مې ستا د مور ټوخی واورېد. په احتیاط برج ته وختم. ستا د پلار لاسي بتۍ مې د ګوټ تر توشکې لاندې کړه. سړي وخندل. خبرې یې پرې شوې. بیرته یې وویل پوهېږې چې لاسي بتۍ مې له کومه کړه؟ ځواب یې وانه ورېد. ستا د پلار له جبه مې راوویسته. لومړی مې مړ کړ، بیا مې د هغه جیبونه ولټول. باز سرکوزی ډېر سخت سړی و. په جیب کې یوه روپۍ هم نه وه. یوازې یوه قواله ترې راوخته او یوه هم هماغه لاسي بتۍ چې ما د ګوټ پر توشکې لاندې کړه. د ښځې رېږدېدلي لاس حرکت وکړ. سړي ور وکتل. یو ګز لرې د پیازو چاړو پرته وه. سړي په ملنډه وویل چاړه غواړې؟ خپله پښه یې چاړو ته ور وغځوله. چاړو یې پر پوندو ووهله. چاړو د ښځې لاس سره ولګېده. سړي هماغسې په ملنډو وویل دا یې هم چاړو؟ ښځې بیرته لاس ور ټول کړ. دا پخوا په څېر ستونې ستغ پرېوته. چت ته یې وکتل. له ښۍ سترګې راوتلې اوښکه یې ورغړېده. دا غوږ تر څنګ یې په ګڼو ګاډ ګوتې ویښتو کې پټه شوه. سړي وخندل. مور مې دې هم همداسې ووژله. ماښام قزاقدانې ته ننوتم. تر ماخوستنه ماتله وم. مور دې له څراغ سره د باندې راووته. د خوارکۍ سړو اوبو ته زړه شوی و. په لاس کې چایجوشه ښکارېدله. نیغه د سا خواته ور روانه شوه. خو بوکه یې لا نیمایي ته نه وه راپورته کړې چې د تبروار مې پرې وکړ. اخ یې هم تر خولې راونوت. په غېږ کې مې راړنګه شوه. لاسونه مې سرو وینو ونیول. د هغې سر مې سا ته ور وغځاوه. په خپله پورته برج ته وختم. د ګوډ خرهاری خود غاړه د تبر خولې ته ښه جوړه وه. خو مې نه واژه. که مې داسې کړی وای نو ستا د مور او پلار قاتل به څوک وای؟ ته به څنګه زما کېدې؟ ګوډ خو مې د بدۍ په پلمه په رڼا ورځ هم وژلی شو. ما یې یوازې پر سپینو پایڅو خپل له وینو ډک لاسونه سنډ وهل. له برج راکښته شوم. ترور مې له پښو ونیوله. ساعته مې ورخوشې کړه. پام مې نه و. زرینه خولۍ هم ورسره ولوېده. زه بیرته کادانې ته ننوتم. شېبه وروسته ته له کوټې راووتې. چیغې دې کړې. ګوډ له برجه راکښته شو. سړی غلی شو. بیرته یې شونډې وخوځېدې. په نورو خبرو خو ته هم پوهېږې. ما د کادانې له هر څه لیدل. کله چې جانکو د خلکو د خبرولو لپاره د کلا دروازه خلاصه کړه، په کلي کې د هغه له چیغو سره سم زه هم له کلا ووتم. سړي څراغ ته لاس ور وغځاوه. د ښځې مخ ته یې ورنږدې کړ. خوله یې په وینو سره وه. په سرو شونډو کې د لاټین ژېړه رڼا ښکارېدله. سړي په خندا وویل اوس یوازې ته پاتې. غم مه کوه. ستا غم مې هم خوړلی. اوس دې باغ ته بیایم. هلته جامې درنه باسم. بیا دې پر تبر غاړه غوڅوم او لوڅه لغړه د جنکو پر ټټر پرې باسم. د ښځې خرهاری ډېر شو. د سړي خندا زور ونیو. له خولې لاړې باد شوې. هماغسې په خندا کې وویل په جانکو دومره وخت نه دی وتلی او دوه تازه زخمونه به یې پر غاړه جوړ کم. په خپله وینه راباسي. بس یوازې مخ او ځان یې لږ پاکوالی رانه غواړي. ته ووایه څوک به ما ملامت کړي؟ ساده خلک دي. ورته وبه وایم چې دواړه سره جوړ ول. یو ځای مې سره ونیول. د ښځې له خولې زګونه راووتل. یو دم یې ټکان وخوړ. سړی یې پورې واهه. لاټین ولوېد. ښځه ولاړه شوه. سړي تر پښې ونیوله. ښځې لاټین پورته کړ. کړنګ شو. سړي خپل سر ته غبرګ لاسونه ونیول. په ویښتو کې د څراغ ماتې نازکې ښیښې بندې وې. مخ یې لوند شو. د خاورو د تیلو بوی یې هم پر سپږمو ننوت. ښځه زانګې وانګې له کوټې ووته. سپوږمۍ د کلا د ختیځ برج پر سر ولاړه وه. ښځې څو ځله چیغې ته خوله جوړه کړه، خو غږ به یې په مرۍ کې تاو راتاو شو. له خولې یې یوازې خرهاری راووت. باغ ته ننوته. د مڼو د ونو خواته ور وګرځېده. څو ګامه یې واخیستل. پښه یې لښتي ته ور وښویېده. پر لوڅو پښو یې سړې اوبه ور واوښتې. بېرته پورته وخته.
له اوږې سره یو څه ولګېدل. په ورختۍ یې ورته وکتل. له ټیټ خاک څخه د مڼو سپین ګلان توی شول. ښځې پر مخامخ دیوال منډه ور واخیسته. ټوپ یې کړل. لاسونه د سرداو سر ته ورسېدل. له نوکانو سره د دیوال کاږل جلا شو. بیرته شا پر تخته پرېوته. دیوال ته یې وکتل. هسکو یو تاک ته ور وښویېده. ځان یې د تاک په ګڼو څانګو کې ننایست. ښه شېبه ووته. د بتۍ سپینه رڼا د مڼو په ونو کې ګرځېده. وروسته ورکه شوه. ښځې تېزه ساه وهله. بیا یې نږدې غږ واورېد. غوټۍ. ښځه په خپل ځای کې غلې ناسته وه. ناڅاپه یو سیوری ورباندې راغی. نږدې پاڼې وښورېدې. ښځې خپله ساه ودروله. پر پښه یې یو څوک ور وختل. ښځې خپله لاندنۍ شونډه په غاښونو کې ټینګه کړه. سړی مخکې لاړ. ښځه سړه ساه وایسته. چوپه چوپتیا وه. چرچرک نارې وهلې. ښځې سترګې پټې کړې. دې په تیزي سره ساه وهله. یو دم یې ترخې پښې د یو چا ګوتې تاو شوې. کش شوه. د تاک پاڼې یې له مخ سره ولګېدې. ټیکری یې په یوه څانګه کې پاتې شو. پر هوار میدان ستونی ستغ سرتوره پرېوته. ښځې په بیړه پورته وکتل. حمید و. د سپوږمۍ رڼا یې پر ببرو ویښتو پرته وه. حمید د هغې پر ټټر پښه کېښوده. په لاس کې یې تبر ښکارېده. ښځې د هغه تر پښو ګوتې تاو کړې. سړي د ښځې پر ټټر زور راوست. تبر یې پورته کړ. ښځې وټخل. تبر ته یې وکتل. په ستورو کې ولاړ و. ښځې سترګې پټې کړې. شېبه ووته. د ښځې پر مخ او غاړه تاوده څاڅکي ولګېدل. خرهاری یې تر غوږ شو. سترګې یې رڼې کړې. تبر هماغسې پورته ولاړ و. ښځې حمید ته وکتل. د هغه له ستوني وینو دارې وهلې. تبر یې له لاسه جلا شو. والوېد. د تبر تېره څوکه د ښځې غوږ ته نږدې په ځمکه کې ننوته. دی هم مخامخ پر یوه تاک ورغی. لښتې ماتې شوې. درب شو. پړ مخې پرېوت. له ورمېږې د چړې لاس ته یې راوتلی و. ښځې ټکان وخوړ. د حمید زنګنو ته نږدې غبرګ بوټونه ښکارېدل. ښځې په راوتلو رډو سترګو پورته وکتل. یو څوک ولاړ و. څېره یې نه ښکارېده. د سپوږمۍ رڼا یې پر اوږو لګېدله. ښځه کېناسته. نیم ګز شاته شوه. سړی ورمخته شو. ګونډۍ یې پر ځمکه ولګېدې. څېره یې د سپوږمۍ رڼا ته برابره شوه. د کږه پزه درلوده. په سترګو کې یې اوښکې ځلېدې. په غریو کې یې وویل: غوټۍ زویه. ښځې په حیرانۍ ورته کتل. سړي د هغې اوږو ته څنډ ورکړ. چیغه یې کړه: زه غوث الدین یم. د ښځې په ستوني کې خرهاری شو. زوروره چیغه یې تر خولې راووته: لالا. ځان یې د ترې غېږې ته ور واچوه. کوکه یې کړه. دا ژړا غږ په ټول باغ کې تاو راتاو شو. سړي د غوټۍ د ککرې په ګڼو پیچلو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. د هغې سر یې پر خپل ټټر پورې ټینګ کړ. د ښځې کوکو زور واخیست. سړي په غریو کې وویل: هر څه به سم شي، هر څه. ښځې هماغسې ژړل. ښه شېبه ووته. د ښځې اوښکې نه تم کېدې. وروسته یې په نیولي جړ غږ وویل: لالا، ما دې خپل کور ته بوځه. سړي د ښځې پر ککرۍ شونډې کېښودې. ښکلې کړه. په وروسته د سپوږمۍ رڼا په دوو تنو لګېدله. دواړه د مڼو په ګڼو ونو کې کلا ته د پرې شوې دروازې خواته ور روان ول. ښځې خپل سر د سړي پر اوږه ایښی و. سړي په تګ کې ستونزه درلوده. کیڼه پښه یې درنه پسې اخیسته. د خونکار ناول پای.